برنامه از محصولات تنی. د با خبر خبرونه د مهمو خبرونو راپورونو او مرکو راټولونکي. سلام، مجیب خلوتگر او آمنه بابک د دغه راپورټو سره ستاسو په خدمت کې یو. با نزدیک شدن روزهای انتخابات، کمپاین‌های تبلیغاتی در مرکز و ولایات جریان دارد. د ټولټاکنو په ورځ به ټول رای ورکوونکي په مرکز او ولایت کې د ملي بست خدماتو څخه ګټه واخلي. اعتصاب کارگران سمنت غوری در پل خمری. د کابل په ولایت کې امنیتي کمربندونه جوړیږي. چهار حزب سیاسی دیگر اجازه فعالیت را حاصل نمود. د جلال آباد په ښار کې د ځینو کاندیداو عکسونه څیرې شوي دي او پر ځای نور عکسونه تړول شوي دي. و در اخیر برنامه به گفته وزارت داخله، مبارزه علیه مواد مخدر برای مردم افغانستان جهاد است. خو لومړی بشپړ خبرونه د سمې سهیم نه. تمام سلاح‌های سنگین از نزد افراد مسلح در ولسوالی شندن ولایت هرات جمع‌آوری شد. وزارت دفاع یک اعلامیه ضمن اظهار این خبر گفته است تا حال 523 دستگاه سلاح سنگین از ولایت هرات جمع‌آوری و در غرب میدان هوایی دپو شده است. قابل تذکر است که در این اعلامیه از افزایش گروه‌های برنامه جمع‌آوری سلاح یا DDR از 4 گروه به 8 گروه نیز خبر داده شده است. وضعیت سرباز آلمانی که در کندوز مجروح گردیده وخیم خوانده شد. با گفته یکی از سخنگویان نیروهای ائتلاف، از جمله 4 سرباز آلمانی در کندوز که جراحت برداشته‌اند، وضعیت یک تن آنها خوب نیست. قابل تذکر است که شب چهارشنبه مقر نیروهای آلمانی در کندوز هدف 2 فیر راکت قرار گرفت. دولت آلمان میگوید امکان دارد سفر صدراعظم آن کشور به افغانستان انجام نشود. با گفته مقامات آلمانی، علت انجام نشدن سفر گرهارد شرویدر عدم امنیت کافی است. قرار بود هفته آینده صدراعظم آلمان وارد افغانستان شود. و در یک انفجار در عراق 35 نفر کشته و 120 نفر زخمی شدند. با گزارش آژانس خبری رویترز، 3 موتر که در آنها بم جاسازی شده بود در نزدیکی کاروان موترهای عساکر آمریکایی منفجر گردید. بعد از انفجار موتر اولی، مردم در محل حادثه تجمع نمودند که انفجارات بعدی رخ داد. مقامات امنیتی عراق ضمن تایید این خبر گفتند تعداد بیشتر زخمیان را اطفال تشکیل می‌دهد. با سلام مجدد، آمنه بابک و من مجیب خلوتگر با تقدیم برنامه باخبر در خدمت شما عزیزان قرار داریم. خدا کنه که تا پایان برنامه با ما باشین و طبق معمول آمنه جان میگه که باز گپای معمولی انتخابات داریم یا کدام گپ نو از اول برنامه. اوکی، زموږ همیشه خبرونه په هغه مطلب باندې شروع کیږي چې معمولا د ولسمشرۍ کاندیدا او تبلیغاتي کمپاینونه لري، البته په مرکز او ولایت کې. او موږ بله آمنه جان باید بگوییم که از روزی که کمپاین مبارزات انتخاباتی در کشور شروع شده، اولین مطلب برنامه ما در مورد همین کمپاین ها می باشه که امروز خودت بگو که کی در این زمینه چیزی به گفتن داره. او نور تفصیلات به موږ ته مسعود حبیب راکی. به سلسله کمپاین انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری، 3 تن دیگر از کاندیداها ختم شکاری حکومت آیندهشان را ابراز داشتند. عبدالستار سیرت طی سخنرانی خویش در مورد رابطه به مناطقی که محرومیت و عذاب زیادتر را متحمل شده‌اند و در رابطه با طبقه جوان کشور صحبت نموده گفت: برای که ای از تعلیم محروم شدند و یا تعلیم غیر افغانی دیدند، ای در کمپ‌های مهاجرین با شرایط بسیار دشوار زندگی کرده و به سن جوانی رسیده. این طبقه، این مهمترین طبقه و حکومت و زعامتی که برای فرداست به دوش ازیا میشه.
توجه و اهتمام بسیار زیادی میخوان. اینا را تمام حقوق زندگانی از اینا، اسکان از اینا، تعلیم و تربیه از اینا، سپورت و صحت از اینا تماما باید از تمام وجوه توسط دولت باید کارسازی شود. غلام فاروق نجرابی کاندیدای دیگر ریاست جمهوری در مورد اسناد و شواهدی که در دوران جهاد برای مجاهدین، قماندانان و اراکین ذی صلاح دولت ارسال نموده بود صحبت نموده و در مورد اسنادی که برای گلبدین حکمتیار ارسال داشته بود چنین افزود: این مکتوبی است که من به آقای حکمتیار روان کرده بودم. امین لحظه در هر گوشه و اطراف جهان اگر باشد زنده است و میشنود و استشاره داده بودم که هرگاه بخواهی به طرف موفقیت افغانستان حرکت بکند محتاط عمل لازم است. هرگاه به این شیوه یک حرکت میکنی در چای طلسم سیاسی جان میفتی، افغانستان هم غرق میسازی. همچنان عبدالحفیظ منصور یک تن دیگر از کاندیداها در مورد حکومت آینده اش میگوید که حاکمیت ملی در افغانستان شکل بگیرد باید حضور قوای بین المللی در افغانستان قانونمند شوند. شورای ملی افغانستان روی موضوع حضور این نیروها در افغانستان صحبت بکنند و نماینده های مردم این مسئله را حل بکنند و بگویند که به نیروهای خارجی در افغانستان ضرورت دارند و یا خیر. و دیگر این که در رابطه با موضوع مهاجرین گفت: ما حدوداً 5 میلیون هاواره و مهاجر داریم در کشورهای مختلف. این مهاجرین توریست نیستند، برای سیاحت و خوشگذرانی به کشورهای خارجی نرفتند، از بد حادثه خانه و کاشانه خود ترک گفتند و با آنجا پناه بردند. بنابراین دوباره به خانه و کاشانه خودشان آبرومندانه بر بگردند و در آبادانی کشور خود سهیم شود. همچنان به سلسله کمپاین انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری عبدالهادی دبیر در ولایت قندوز و تخار به کمپاین‌های خود روز پنجشنبه ادامه داد که در مورد کمپاین انتخاباتی موصوف در ولایت قندوز رحمت الله همنوا چنین گزارش می‌دهد: تبلیغاتی مبارزه کمپاین په خاطر جمهوری ریاست کرسی ته یو بل تر کاندید عبدالهادي دبیر د کندوز ولایت د خپل سفر په ترڅ کې د کندوز ښار په چوک کې خلکو ته په خپله وینا کې د ټوټاکو نه په نیوکه کولو سره وویل: همچنان از کمپاین تبلیغاتی عبدالهادی دبیر در ولایت تخار عطاالله عبیدی میگوید: کمپاین سید عبدالهادی دبیر یک تن از کاندیدان ریاست جمهوری در شهر طالقان برپا شد. آقای دبیر به مردم گفت نیروهای ناتو توسط فیصله‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است و امریکا بدون فیصله‌های سازمان ملل. اگر ملت افغانستان بر من اعتماد کند، امریکا را در ظرف 24 ساعت از افغانستان بیرون خواهم کرد. معلوم است که جمعیت چگونه در سر افغانستان و همگی در مورد مردم افغانستان باشد. هر روز 3 تلفن 4 تلفن اخباری میاد. در واقع بسیار خوب شما اخبار کنید. ولی من کار اصلا میکنم. من مسئولیت دارم پیشکار هستم. ایمان دارم از رای انتخاب کنم. اکیلی است. اینمی رای هر چی اختیار میدیم. یک روز آمدیم یک روز میرم. ولی با افتخار میرم. یک روز زندگی میکنم با افتخار، با عزت، با ناموس و وقار. آمنه جان، باید بگوییم که به اساس اعلان دفتر مشترک انتخابات تاریخ 18 میزان، یعنی حدود کمتر از 2 هفته دیگه انتخابات ریاست جمهوری شاید که برگزار شود. اوکی، او په دې ورځ به زموږ ټول هیوادوال چې د رای صندوقو ته او خپل رای بچوي. و آل ریاست ملی بس به سطح کابل و ولایات گفته که مردم در این روز توسط موترهای ملی بس انتقال میده از خانه‌هایشان یا از محلهای زیستشان تا به جایی که محل رایدهی است. یعنی د معمول په شان په هغه ورځ کې چې د ټولټاکنې صندوقونه ایښودل کیږي او خلک رای ورکول ته ځي، ملي بس هم د خلکو په خدمت کې دي، کولی شي چې زموږ هیوادوال د هغې نه ګټه واخلي. ما خو قبلا انتخابات نداشتیم که بگوییم طبق معمول، ولی قبلا در روزهای عید و در روزهای جشن و دیگه پا اگر سرویس ملی بس کار میکرد، او وقت مفت برای مردم کار میکرد. مگر امروز حالا خب مثل که زیاد پیسه دوست شدن و میگن که یعنی قیمت‌های معمولی که هست از امی استفاده میکنن، یعنی به می قیمت مردم هم میبرن. او نور زرغونه روشان وایي. د ټولټاکنې په ورځ به ټول رایه چونکي د کابل په ښار او ولایت کې د ملي بس د موټرو د خدماتو نه ګټه واخلي. دا پریکړه په هغه غونډه کې چې د ترافیک د ریاست او د ملي بس د مسؤلینو ترمنځ جوړه شوې وه
وسوه. په دې اکله د ترافیک د ریاست رئیس عبدالشکور خیرخواه وویل در رابطه به انتقالات رای دهندگان محترم در روز انتخابات یا روز اجده میزان فراهم آوری تسهیلات در امور رفت و آمد که در یک فضای کاملا جریان سالم ترافیک باید صورت بگیره، دور از حوادث ترافیکی باشه، با اونو تفاهم کردیم. د غوث الدین وفا د ملي بس د رئیس په وینا دا چې موږ په کافي اندازه ملي بس په اختیار کې نه لرو، نو ځکه د خصوصي سکتور نه مو د انتخابات په ورځ د ښاریانو د انتقالولو په خاطر مرسته غوښتې ده. نوموړی په دې اکله وایي عرصه‌ای که ما را کمک میکنه وسایل ترانسپورت سکتور خصوصی است که اینا در حقیقت به حیث ممید یا کمک کننده اولی در پالوی ریاست ملی بس اینا هم در خدمت همشهریای شهر کابل قرار داره و اینا عملا در روی پروسس هم میگیره. د یادولو وړ ده چې د ملي بس خدمات په دې ورځ وړیا نه ده او لکه د نور ورځو په شان په هماغه ټاکل شوې کرایې باندې د خلکو د وړلو او راوړلو دپاره ترې کار اخیستل کیږي. مجیب جان، اوس به دغه ملي بسونه یو ملي بس کرا کو او لاړ بشو پلخمری ته. چرا کرا کنیم؟ چون به خاطر روز انتخابات هم با پیسه از به مو خاطر او لاړ بشو پلخمری ته چې الته څه خبرې دي. چرا چی گپ شده؟ کدام گپ خاص است؟ داسې ویل کېږي چې په پلخمری کې د سمنټو په فابریکه کې ځینې جنجالونه را پیدا شوي. چی جنجالا؟ دقیقاً بگو گپ اصلی چی است؟ اصلی موضوع دا است چې په دې فابریکه کې نوی رئیس راغلی دی او هغه څو تنه منفک کړي دي. او دا منفک شوي خلک څه جار و جنجال په فابریکه کې پیدا کړی دی و همونطور که گفته میشه مثل که تعدادی از کارگرها اعتصاب کرده. اوکی، اعتصاب کړی او زموږ همکار صمد ندیمجو له هغې ځای نه موږ ته یو رپورت برابر کړی. تعداد محدودی از کارگران سمنت غوری برای مدت کوتاهی در فابریکه سمنت غوری دست به اعتصاب زدند. میشنویم چند تن از کارگران در این رابطه میگویند. چند نبودن، چند نفری که برطرف شده بودن، نه حقوق خود خواستن از ریاست پس مقرر شد. ما اعتصابش ندیدیم، 3 نفر برطرف شده بودن، ما میخواستن که ما پس شامل شدیم، ما چرا برطرف شدیم نمیگرفتن. وقتی که امیر رئیس پیشیش ما چند نفری که بودیم که برطرف شدیم، پس ادعای خدا کردیم که بعد جنی ما چرا برطرف شدیم، پس ما با موافقه رسیدیم، جور اومدیم، برحال شدیم. یک روز گپی بین ما. رئیس سمنت غوری انجینیر محمد افضل در رابطه این اعتصاب گفت که بعد از برکناری رئیس اسبق سمنت انجینیر عبدالحق دقیق و یک تعداد از اقارب خود را تحریک نموده بود تا اعتصاب نمایند. انجینیر افضل به ادامه سخنانش گفت کارگرای ما زیده خلده بودن که کارگرای اعتصاب کرده باشه، این گپی که بر شما رسیده موضوع اعتصاب و گپا نبوده. اینجا یک هماهنگی کامل از بالا تا پایین وجود داره. کارگرای ما بسیار علاقمندی داره. این فابریکه را حیثیت زمین خود میدانند، زندگی خود میدانند. در پروسه تولید و در تامین امنیت در مجموع تمام کارگرای ما سهم فعال دارند. اطمینان برتون باید بتیم از این آید. این در حالی است که با وجود آن که سمنت غوری از کیفیت خوبی برخوردار بوده و دارای مارک بین 300 الی 400 تولید می شود، اما بازار خوبی نداشته. تجار با واردات سمنت‌های پاکستانی و تبلیغات سود سمنت غوری را در بازار با پایین‌ترین نرخ کشانده اند. سلام وطندار، عبدالصمد ندیمجو، شهر پلخمری، ولایت بغلان. آمنه من فکر کردم که اعتصاب غذایی سو کارگرها خاط از گشنگی مردن ولی او تو نبوده. مجیب جان خبری کنه چې کابل ښار ته 4 کمربندونه ورکوي. چرا؟ آدم که پدلون میپوشه خو 1 تا کمربند بس نمیکنه، مثل که در جان کابل 4 تا پدلون میکنن. نه غصه خبر نه ده. البته د کابل په ولایت کې امنیتی کمربندونه جوړیږي. خو این تو از اول بگو تدابیر امنیتی دیگه که کمربندای امنیتی را در مناطق مختلف کابل شکل کمربند، البته پست‌های امنیتی را جابجا میکنن، برای از میگن کمربند امنیتی. اوکی، همدا خبر ده چې دا هدف از این مسئله چی است؟ البته دا امنیتی کمربندونه د ټولټاکنو په خاطر دي چې امنیت ورته تامین کی. البته دا کمربندونه د دفاع وزارت، د کورنۍ چارو وزارت او همدارنګه د ائتلاف د قواو لخوا جوړیږي. بله جوړیږي. و داود شاه مل د این زمینه رفته وزارت داخله و وزارت دفاع و چیزی په گفتن دار. د کابل په ولایت کې 4 امنیتي کمربندونه جوړیږي. د ملي دفاع د وزارت پارلماني او ټولنیزو امورو د ریاست مرستیال جنرال محمد عظیم مجاهد په وینا د تلې د میاشتې په 4 نیټه یو مشترکه غونډه جوړه شوه چې د ملي دفاع، کورنیو چارو وزارتونو نمائندگانو او همدارنګه د سلساتو ځواکونو او د کابل د ګارنیزیون د قومنداني نمائندگانو شرکت درلود. د ټولټاکنو په بهیر کې د ښه امنیت د تامینولو په خاطر د ټولو امنیتي ځواکونو د کار استقامتونه معلوم شول او جنرال محمد عظیم مجاهد کمربندو په اړه وویل با 4 منطقه تقسیم مسئولیت امنیت شمال کابل سپرده شد به قوای گارد ملی وزارت دفاع ملی افغانستان. مناطق کوی صافی با کندک 32 خاک جفرو، جبار، بند غازی، شیوکی، بکرامی با فرقه 022
55 و غوند عبدالسیف صد و عبدی گارنزون سپرده شد. استقامت پغمان شکردره به فرقه 8 و فرقه 51 سپرده شد. همچون در ارتباط به استقامت تنگی للندر، ریشخور، ارغندی بالا، ارغندی پایین، باغ داوود فیصله برنامه آمد که در جلسه آینده ما سپاسخواد کردیم. د جنرال محمد عظیم مجاهد په وینا په افغانستان کې د 13 ځواکونو درې کنډکه چې یو یې د فرانسویانو او بل یې د المانیانو او دریم یې هم د ناروې د 13 ځواکونو څخه دی، له دوی سره همکاري او کومک کوي، او دا چې دا کمربندونه به څه وخت جوړیږي او د چا له خوا څخه به رهبري کیږي. دوی وویل یک کمیسیون مشترک اینا رهبری میکنه. کمیسیون مشترک وظیفه داره که از تمام ارگان‌های امنیتی، چه قوای مسلح باشه چه ارگان‌های امنیتی باشه، اینا کلشان تدابیر امنیتی خود در بخش مشترک اینا اتخاذ میکنن. باز این به اساس فیصله‌ای که در کمیسیون صورت میگیره اینا اجرا. ما حتی تونستیم که همین دیروز امروز یگان کندک خود از اردوی ملی را به طرف قندهار و هلمند روان بکنیم و در این جاها که تصمیم اتخاذ شدی کمربندها باید جور شود آغاز شده کارش. د جنرال محمد عظیم مجاهد په وینا دا امنیتي تدابیر صرف د ټولټاکنو تر پای ته رسیدو پورې دي او هغه وخت چې د رایو صندوقونه کابل ته راورسیږي دا تدابیر به پای ته رسیږي. خب آمنه جان، از کابل و کمربندایش خو شنیدیم. حالا میگن که به اندازه یعنی کمربندای شهر کابل احزاب سیاسی هم رسمی شده. یعنی 4 سیاسی گوندونه د عدلیه په وزارت کې رسمی شوی دي. بله، اونا 4 حزب سیاسی جدید اجازه فعالیت گرفتن است. وزارت عدلیه و بعد از این میتونن که چی در جریان انتخابات و چی بعد از او در زمانی که انتخابات پارلمانی است فعالیت بکنن. او په دې حق لمغته زلمه احدی نور معلومات را کوي. 4 حزب سیاسی جدید اجازه فعالیت را حاصل کردند. با گفته سید هاشم رئیس انسجام احزاب سیاسی و سازمان‌های اجتماعی وزارت عدلیه، اسناد این احزاب بعد از غور و بررسی مورد تایید قرار گرفت. 4 حزب سیاسی توانست همه مکلفیت‌های قانونیش طی بکنه و جواز رسمی فعالیت بگیره که از او 4 حزب مشخصاً حزب آزادخواهان مردم افغانستان است به رهبری آقای فدا محمد احساس، حزب تحریک وحدت المسلمین افغانستان است که رهبریش آقای وزیر محمد وحدت به عهده داره، حزب همبستگی ملی اقوام افغانستان است که آقای ظریف ناصری رئیسش است و حزب اعتدال ملی اسلامی افغانستان به ریاست آقای قره‌بگ عزتیار. ما در مورد از رئیس حزب همبستگی ملی اقوام افغانستان محمد ظریف ناصری در مورد هدف ایجاد این حزب پرسیدیم. و هدفش در افغانستان اول صلح است که به خاطر جنگ در افغانستان نباشه، آرامش به و بتانیم یک افغانستان آزاد شکوفان مستقل داشته باشند. و اما فدا محمد احساس رئیس حزب آزادی خواهان مردم افغانستان در مورد ایجاد حزب چنین میگوید: دلایلی که ما حزب ایجاد کردیم، اهدافی که ما در این حزب دنبال میکنیم، اول دقیقاً ضرورت دموکراسی در افغانستان احساس میشد. ما به خاطر به وجود آوردن دموکراسی و دموکراتیزه کردن جامعه حزب ایجاد کردیم. قابل تذکر است که تا اکنون 46 حزب سیاسی از جمله 71 حزب درخواست دهنده اجازه فعالیت را حاصل نموده‌اند. آمنه جان، قسمی که شنیدیم تعداد احزاب سیاسی این به 46 تا رسیده. خدا کنه که یک روز از نفوس ما هم که تعداد احزاب سیاسی زیاد نشه. او د دې نه خبر شه چې د جلال آباد په ښار کې ځنې عکسونه څیرې شوي دي. خو عکس از چی میکنن دیگه؟ ای چی از چیزی خبر دا د ونیول چې د چا عکسونه دي. خو بگو که عکسای کی است؟ دا د هغه کاندیدا و عکسونه دي چې د جلال آباد په ښار کې نخلول شوی بود. قبلا خو شورای جلال آباد اگه یادت باشه یک فیصله کرده بود و فیصلهش این بود که هر کس که میخواد یک جای عکس نصب بکنه او را باید تا آخر انتخابات یا تا ای که از همون نفره دوباره عکسش نبیاره او را کس پاره کرده نمیتونه. مثل که فیصله شورا را کس در نظر نگرفته و بگو که عکسای کی را پاره کرده، عکسای کی را نصب کرده، اصلا مسئله از چی قرار است دقیقاً. البته دا د جنرال دوستم عکسونه دي چې څیرې شوي دي او پر ځای د حامد کرزي عکسونه نښلول شوي دي. و ایوب فرهاد چی گفتنی داره؟ ایوب فرهاد به پریږدو چې د جلال آباد له ولایت نه موږ ته راپورټ برابر کړی او محترم اوریدونکو به په جریان کې پریږدو. په جلال آباد ښار کې د جمهوریت ریاست کاندید جنرال عبدالرشید دوستم د ختیځو ولایتو لپاره د انتخاباتي مبارزې د سیمه ییز دفتر مشر شان پاچا شینواري په جلال آباد ښار کې د حامد کرزي د انتخاباتي مبارزې د دفتر پر کارکونکو او دغه پر پلویانو تور ولګاوه چې د جنرال دوستم هغه عکسونه چې پر دیوالونو او یا نورو ځایونو کې زړول شوي څیرې کیږي او پر ځای د حامد کرزي عکسونه زړول کیږي. د جنرال دوستم د سیمه ییز دفتر مشر شان پاچا شینواري وایي:
ځکه چې د امیر کرزي استونه نشي جوړ دارای د سنو سنو شي دا معلومه خبره ده چې د سنو د کرزي استونه په ځای لګیدلي دا هغه پاتې کیږي او د کیږي نو معلومه ده چې دا کارځي کوي بل نو اکس د امیر کرزي نو ټول شولې یو سره په شان دي هغه راکړ شوی دا یو ګنده ثبوت دی چې دا کارځي کوي بل لوري ته په ختیځ ولایت کې د راتلونکي ولسمشر لپاره د جمهوریت ریاست د کاندید حامد کرزي د انتخاباتي مبارزې سیمه دفتر مشر ډاکټر محمد آصف قایزاده د شانپاچا شینواری د غتورونه رد کړه چې د دوی د دفتر په امر او یای د پلویانو لخوا د جنرال دوستم عکسونه چیرې کیږي نوموړي زیاته کړه دا خو به هیڅکله ونشي چې موږ د بل کاندید عکس وشتو هغه خلک دا کار کوي چې هغوی خپل ځان دې ضعیفه ښکاري دلته په مشرقي ولایاتو کې چې ګورم او د حالت اخیرا هم داسې ده چې په ټولو کې پنځه نوي خلک د کاندید طرفدار دي هغه خلک به داسې مرکه وکړي چې هغه یو څه چې عکس چې هغه یو څه موضوع ته نه کوي دا عکس مشکل نه ده خو عقل نه کوي مثل دا چې هغوی په دغه حساب باندې خپل شهرت په خبره زیاتوي بل لوري ته د ننګرهار امنیتي چارواکو د دغه موضوع په اړه وویل چې موږ به د دغو ستونزو د رفع کولو په خاطر خپلې هڅې ګړندۍ کړو خو په ننګرهار کې د بشري حقوقو سیمه ییز دفتر مشر جامداد سپینغر وویل چې موږ ته په دې اړوند شکایتونه را رسېدلي او موږ له چارواکو سره په دې اړه په خبرو بوخت یو هغوی ډاډ راکړی چې داسې کار به نور نه تکرارېږي ایوب فرهاد سلام وطنداره ننګرهار مجیب جان د جلال آباد ښار د عکسونو د څیرولو نه چې تیر شو یو نوی جهاد یا متوجه باشه که عکس‌ها رو ما چیر نکردیم که از ور تیر شویم مجیب جان دا خو ایوب فرهاد ویل چې چا څیرې کړي دي خب بگوین حال گپ دیگه یو نوی جهاد اعلان شوی ده علیه کی دا جهاد د مخدره مواد و د توکو پر ضد باندې اعلان شوی دی خب یک چیز یاد ما باشه نه که وقتی میگیم در مقابل فلان گپ جهاد شده یا جهاد شروع شوه طور مثال ما و شما اگر مواد مخدره را استفاده نکنیم این به نحو مبارزه علیه این مواد مخدر است شاید همین مسئله سر ما فرض شده باشه حالا اوکی اوست د کورنۍ چارو وزارت هغه مرستیال چې د دې وزارت د مخدره مواد پر ضد نوی مرستیال ټاکل شوی دی دا جهاد اعلان کړی دی و چی گفته که این برای مردم افغانستان در مجموع فرض است که جهاد بکنن البته د خو هم داسې ویل دي او ټول خلک دې ته رابللي دي چې جهاد وکړي نو دا چې نور څه خبرې دي غلام محمد معصومی به مو خبر کی د مخدره موادو پر ضد جهاد د هر افغان وظیفه ده دا خبره د کورنیو چارو د وزارت مرستیال د مخدره توکو پر ضد مبارزې په برخه کې جنرال محمد داوود وکړه او زیاته کړه چې د کابل په ښار کې تر اوسه پورې 2,000 خلک په دغه ناوړه عمل اخته شوي دي یک خطر بسیار بزرگ که دوباره دامن افغانستان لکه‌دار ساخته ای مواد مخدر است طبیعی است که مخدرات مطابق قانون اساسی هر مخدری که باشه ما علیه از او مبارزه میکنیم مخصوصا کوکنار که فعلا لابراتوارهایش که تبدیل میکنه به هیروئین و مورفین این به خود جامعه افغانستان بسیار زیانبار است مخصوصا به جامعه جهانی که ما صادر کننده مرگ شدیم امروز متاسفانه با کمال تاسف باید این لکه را پاک کنیم د یادونې وړ ده چې جنرال محمد داوود 13 ورځ د کورنیو چارو د وزارت و کارمندان ته رسما معرفي سو چې نوموړی تر مخه د 8 نمبر قول اردو قماندان وو خوب شنونده‌های عزیز برنامه باخبر مثل که آخر برنامه ما سامنه جان نه بله او باید محترم اردون که سخت پیش از خداحافظی خب باید یک فکایی خوب بگویی نه نو هغه به تو وای خب شنونده‌های عزیز یک فکایی خب به دیگه برنامه ای را میمونیم تا برنامه دیگه و خبرهای دیگه آمنه بابک و اما مجیب خلوتگر شما را به خداوند منان میسپاریم روز و روزگارتان خوش او د تل پشان د با خبر د خبرونه سره با خبر باشید